سلامونه او احترامات په دې هیله چې ټول براته روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زم تاسو ورو رحمان الله ملګرو په نوې ویډیو کې تاسو کوم ټریک کوم طریقه یا کوم آنلاین ارنینګ اپلیکیشن یا ویب سټ نه خیمه بلکې په نوې ویډیو کې تاسو یو مشوره درکوم. نو کوشش وکړئ ملګرو دا ویډیو موږ سره پوره وګورئ ځکه ډیر ضرور د تاسو لپاره. نن سبا زه ګورم ملګرو زیات دغه ځوانان دي زوینه ما چې دغه مشکل شته په ځوانانو کې نوې نوې چې څوک آنلاین ارنینګ ترازی انټرنیټ نړۍ ترازی او واړي چې آنلاین پیسې وګټي نو هغه کوشش کوي چې د یو کار پیل کړي مثال نن دوی کار پیل کړلو او سبا د دوی ګټه غواړي. نو ګوري ملګرو هیڅ کله د سي امپوسیبل ده دا ناممکن ده دا کار چې تاسو کم فکر لرئ چې آنلاین کار نه په دې ډول سره پیسې ګټل کیږي چې مثال نن تاسو به کار شروع کړئ سبا به تاسو ته ګټه راشي. هیڅ کله د سي نشي کېدلی ملګرو. نو ملګرو په دې ویډیو کې تاسو ته یو مشوره درکوم نو کوشش وکړئ دا ویډیو موږ سره تر پایه پوره وګورئ او که چیرته زموږ په چینل کې نوي او چینل مو سبسکرایب کړی نه وي یو هیله در څخه کوم چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. په فیسبوک کې موږ فالو کولی شئ. ملګرو زما مقصد هم دا د دې ویډیو نه چې تاسو په دې باندې پوه کړم چې آنلاین پیسې ګټل په کم ډول سره دي. ګورئ ملګرو هیڅ کله به دا فکر نه کوئ چې مثال تاسو نن کار شروع کړلو تاسو سبا ته آنلاین پیسې غواړئ ته وایئ چې زما ته سبا ګټه راشي. ګورئ ملګرو هر یو کار داسې وي. اوس تاسو وګورئ که چیرته یو څوک انجینیر جوړېدل غواړي څوک ډاکټر جوړېدل غواړي او داسې ډېر نور جابز دي چې په هغې کې هغوی کار کول غواړي د هغې دپاره به هغوی حتما څه شی کوي ملګرو هغې دپاره به دوی ډېر وخت ورکوي زده کړې ته تعلیم به کوي ایجوکیشن به ترلاسه کوي مثال په کلونو باندې وخت نیسي لکه څنګه چې اول کلاس نه فرست کلاس سیکنډ کلاس یعنی اول صنف دوهم صنف دریم صنف داسې سټپ بای سټپ کال په کال هغوی مخته ځي تر پوهنتونونه فارغ شي پوهنتونونه چې کله فارغ شي په هغې ډول سره بیا هغوی خپل ایکسپریمنټ کوي د جاب دپاره چې کوم ډاکټري کول غواړي د هغې بیل کورسونه دي یعنی په کلونو باندې وخت نیسي. په دې باندې خو تاسو ټول پوهېږئ ملګرو بالکل وخت نیسي که ډاکټر کېدل غواړي که انجینر کېدل غواړي د تا څخه وخت نیسي په کلونو باندې وخت نیسي. په همدې ډول سره آنلاین کار هم ده مثال ته نن راغلی آنلاین کار ته غواړي چې آنلاین پیسې وګټي دې ته به ته وخت ورکوې نن نه پیل وکړه 2 کاله 3 کاله 5 کاله وخت ورکړه ورته ملګرو بیا هغې نه وروسته ته کولی شي چې پیسې وګټي یعنې هغه ستا خپله خوښه ده. اوس مثال په آنلاین کار کې ته په کم شي کې ته مسلکي په کم شي یعنې مثال آنلاین ارنینګ کې ډېر کارونه دي لکه څنګه چې زمونږ دغه ډاکټري انجینري او نور کارونه دي په همدې ډول سره په آنلاین کارونو کې هم ډېر کارونه دي چې په هر څه کې تاسو کول مثال کار کول غواړئ او تاسو هغې کې وایئ چې ما ایکسپریمنټ زیات ده زه کولی شم لکه اوس مثال یوټیوب ده زه لګیا یم په یوټیوب کې ویډیوز جوړوم یوټیوب نه ارنینګ کوم الحمدلله یوټیوب نه تاسو کولی شئ ارنینګ وکړئ پاکستان افغانستان په هر ملک کې افغانستان کې خیر بیا بندیزونه دي خو بیا هم موږ د یوټیوب نه ارنینګ کوو پیسې ترلاسه کوو. د هر څه په اړه ما تاسو ته معلومات درکړو چې یوټیوب په کوم ډول سره جوړېږي کله پیسې ته ګټلی شئ کوم شرطونه دي په افغانستان کې څنګه پیسې ترلاسه کولی شئ د هغې په اړه ما مکمل پلی لیست جوړ کړی دی. زما په همدې چینل کې تاسو کتلی شئ زما چینل یوټیوب ته چې کله راغلی تاسو پلی لیست ته لاړ شئ په پلی لیست کې تاسو وګورئ یوټیوب فل کورس مکمل معلومات پکې شته دي تاسو همدې زما چینل نه بالکل فری ترلاسه کولی شئ. چېرې کومې پیسې زه نه غواړم چې تاسو ته دا کورس در کوم چې تاسو یوټیوب نه په کوم ډول سره کار کولی شئ ایډسنس دا ټول معلومات مې در سره شیر کړي دي او دې ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک هم کتلی شئ هغه پلی لیست. څوک غواړي په بلاګینګ کې کار وکړي ویب سایټ جوړ کړي یو خپل پلی سټور کې اپلیکیشن جوړ کړي بالکل کولی شئ ویب سایټ نه پیسې ګټلی شئ بالکل فری. دا کارونه وداوټ انویسټمنټ دي چې تاسو نه کومه سرمایه ګزاري نه غواړي ملګرو صحیح ده ځکه تاسو ته وایم بیا هغې نه بغیر فریلانسینګ ده ملګرو. فریلانسینګ کې تاسو کولی شئ چې خپل یو څه تاسو زده وي هغه تاسو خرڅ کړئ لوګو جوړه کړئ یو شی بل شی دغسې آنلاین جوړ کړئ خارج هېوادونو کې نور خلک دي هغوی وخت نه لري هغوی په پیسو باندې اخلي. دې نه علاوه ملګرو ټریډینګ زده کوي لکه اوس مثال تاسو باینانس کې کار کول غواړئ په باینانس کې سپاټ ریټ فیوچر ټریډ په سپاټ ریټ کې انویسټمنټ کوئ ډېره ښه لاره ده ملګرو خو ټریډینګ هم زده کړه غواړي داسې نه کېږي چې مثال نن تاسو پیسې باینانس کې انویسټمنټ وکړئ او تاسو بس شروع وکړئ تاسو وایئ چې موږ ته به ګټه راتلل شروع شي موږ به باینانس نه پیسې ګټو هر یو شی زده کړه غواړي ملګرو که یوټیوب دا که انویسټمنټ دا مثال باینانس کې تاسو انویسټمنټ کوئ فریلانسینګ دا بلاګینګ کوئ اپلیکیشن جوړوئ چې هر څه کوئ امازون کې کار کوئ ګوره ډېر کارونه دي هر څه زده کړه غواړي وخت په اول ورته ورکوئ د اول سر نه به دا نه وایي چې مثال ما ته بس په ګټه شروع شي د نن سبا نه خوا ما ته پیسې راتلل شروع شي بل ما ته ملګرو ګوري د باینانس په اړه باندې مکمل پلی لیست جوړ کړی د هغه پلی لیست هم د یوټیوب په سر کې بټن کې لینک کتلی شئ زما یوټیوب چینل ته لاړ شئ باینانس فل کورس وګورئ باینانس اکاونټ څنګه جوړېږي څنګه پکې کار کېږي فري ارنینګ ته څنګه کېږي د فري پیسې څنګه ترې ګټلی شو هغې نه علاوه په ټریډینګ کې سپاټ ریټ څنګه اخیستلی شو دا هر څه ما تاسو ته ښودلي دي خو چې تاسو یې وګورئ تاسو به زده شي. د بلاګینګ په اړه باندې ما تاسو ته معلومات درکړي دي هغې په اړه ما پلی لیست جوړ کړی دا زما په همدې چینل کې شته ده
هر څه ملګرو ما تاسو سره شیر کړی دی خو چې تاسو وګورئ دغه صحیح لارې دي ملګرو دینه تیر شي دغه ځوانان چې زه ګورم نن سبا یو ویب سایټ راشي الا میټا ماکس راغی الا دا راغی واغه راغی ډېر ویب سایټونه د خپل پیسې راخلي الته انویسټمنټ کوي په ویب سایټونو کې او هغه څخه دغه پیسې غلا کیږي او سکیم کیږي پیسې ته وړي نن سبا دغه سکیمونه روان دي ملګرو دینه ځان وساتئ دینه ځان وژغورئ راشي صحیح انلاین کار شروع کړئ دا ځکه تاسو ته خیم نو ملګرو زما مقصد هم دغه چې تاسو دغه صحیح انلاین کارونه شروع کړئ خیر وخت نسی 2 کال 3 کال 15 کال وخت ورته ورکړئ تاسو پیسې نه ګټئ خو هغه وروسته به تاسو پیسې ګټلی شئ ملګرو ښه نه به تاسو سره سکیم کیږي ملګرو ښه صحیح طریقې باندې تاسو کولی شئ چې پیسې وګټئ یوټیوب بلاګینګ همدغه ډول سره ټریډینګ فریلانسینګ اپلیکیشن ډیر کارونه دي ملګرو بل ما تاسو ته ټلګرام خو درې ملګرو ټلګرام نه تاسو پیسې ګټلی شئ ټیک ټاک نه تاسو پیسې ګټلی شئ فیسبوک نه تاسو پیسې ګټلی شئ هر یو سوشل میډیا نه تاسو کولی شئ چې پیسې وګټئ خو که چیرته تاسو په صحیح توګه استعمال کړئ چې چیرته تاسو مقصد دا وي چې موږ د دې سوشل میډیا پلیټ فارم نه پیسې ګټل غواړو او په هغې کې کار وکړئ فیسبوک مونیټایز کیږي یوټیوب مونیټایز کیږي ټیک ټاک مونیټایز کیږي ټلګرام مونیټایز کیږي دا هر څه مې درته ښودلي ملګرو هر څه نه تاسو دغه وداوټ انویسټمنټ کارونه دي چې تاسو بغیر د سرمایه‌ګذارۍ نه تاسو کولی شئ آنلاین پیسې وګټئ او بالکل 100% باوري رښتیني کارونه دي ملګرو دغه زده کړئ او دې کې کار وکړئ دې سایټونو نه تیر شئ چې تاسو کې انویسټمنټ کوئ په دې ویب سایټ کې انویسټمنټ وکړئ څو ورځې ګټه درکوي هغې نه وروسته هغه غیبېږي ورکېږي پیسې مو وړي هر څه ختمېږي آنلاین کارونه چې دي ما تاسو ته وښودل دغه صحیح آنلاین کارونه دي دا زده کړئ په دې کې کار وکړئ تر څو ستاسو آینده هم ښه شي تاسو چې څومره مخته کې ځئ تاسو څومره چې پرمختګ کوئ هغومره ستاسو ارننګ ستاسو ګټه زیاتېږي او تاسو ورسره نور هم پرمختګ کولی شئ نو په دې هیله چې تاسو په دې هر څه باندې پوه شوي یاستئ ملګرو دا تاسو ته ما ډیټیل سره وویلې چې کوشش وکړئ راشئ دغسې آنلاین کارونه شروع کړئ چې تاسو ته آینده کې فایده ولري ستاسو آینده کې ګټه زیاته شي ستاسو پرمختګ ورسره نور هم زیات شي دې ته وایي آنلاین کارونه تیر شي د ویب سایټونو کې پانګه اچونې د ویب سایټونو کې انویسټمنټ کول ټلګرام نه پیسې وګټئ ملګرو ټلګرام په اړه ما تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړې دي په کوم ډول ټلګرام چینل جوړېږي څنګه مونیټایز کولی شئ کوم وخت پیسې ترلاسه کولی شئ کوم کرایټیریا کوم شرطونه دي هر څه مې درته ښودلي زما په همدغه یوټیوب چینل کې شته دي ملګرو بالکل فری چا نه مې کوم پیسې نه دي اخیستې تاسو ته د کور زه تاسو نه پیسې اخلم تاسو ته زه دا در زده کوم چې تاسو دا بالکل فری تاسو کولی شئ زموږ د دې چینل نه یوټیوب نه ترلاسه کړئ نو په دې هیله ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي او زما دا خبرې به تاسو بدې نه وي لګېدلې نو زموږ ویډیو سره ضرور لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم دې نه خبر شي او راشي صحیح آنلاین کار شروع کړي تر بلې ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم خدای په امان